باران دی توره شپه د ستا یادونه دی او زه یم باران دی توره شپه د ستا یادونه دی او زه یم په زړه مې د ناکام عشق داغونه دی او زه یم مننه او زما د حوصلو وزرې ماتې نه کړې خدایا زما د حوصلو وزرې ماتې نه کړې خدایا راتاو مې د ژوندون نه طوفانونه دی او زه یم ملګرو سلامونه نیکې هیلې او احترامات خپرونه ده ادبي رنګ او زه یم ستاسو ورور احساس یوسفزي د یو بله خپرونې سره ملګرو تاسو ته معلومه ده په ادبي رنګ کې مونږ د ښو شاعرانو سره تکړه شاعرانو سره معرفي کوو او هغه تاسو ته ډالۍ کوو کوم چې زمونږ وطنوال ملګري دي یا څوک په بهر هیوادونو کې دي په دې سلسله کې نن راغلي یو د بونیر یو بل ښکلی علاقه باجکټ دیوانه بابا ته چې هلته زمونږ یو ډېر خوږ او ځوان فکره شاعر چې ډېر ښه لیکل کي او ډېر په کم عمر کې ډېر ښه نوم پیدا کړی دی د وقاص بونیري خواله د هغه نه به شعرونه م اورو په ترنم کې به تم غزلې اورو او په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي د ټولو نه مخکې خو وقاص بونیري صاحب تاسو ته په خپل پروګرام ادبي رنګ کې ډېر احترامات او مینه ډیره مننه دی کومه چې دومره تکلیف ته وکړو مونږ له راغلی دلته کې دومره لنډ تنګ وخت کې دی خپل قیمتي ټیم نه ټیم وویسته او بیا دلته کې راغلی تا چې څونه خبرې وکړې دغه نو خو زه نه یم بهرحال دا ستاسو مینه ده نو ډیره مننه دی کوم وقاص بونیري صاحب یو دا چې لنډه شان پیژنګلو د خپلو مینوالو سره وکړي د هغې نه پس بیا انشاءالله لنډه پیژنګلو خو محمد وقاص مې نوم دی او ادب دنیا کې مې وقاص بونیري نامه ده او د ضلع بونیر دیوانه بابا کلي سره علاقه لرم زبردست وقاص بونیري صاحب یو څو شعرونه او بیا ترنم یوسفزي صاحب هم زموږ سره ناست دی ډېر په بهانې سره یوسفزي صاحب نامه ما وانغستی او ډېر جانه پهچانه نوم دی بونیر ماشاءالله د دې راته الله لري نو یو څو شعرونه او بیا د هغې نه پس ترنم نو دغه دوه درې شعرونه دي چې د مینې محبت نه مې اوس یره پیدا شوې د مینې محبت نه مې اوس یره پیدا شوې اشنا ستا د الفت نه مې اوس یره پیدا شوې مننه د مینې محبت نه مې اوس یره پیدا شوې اشنا ستا د الفت نه مې اوس یره پیدا شوې تنکي تنکي ګلونه ماتوي او سوځوي تنکي تنکي ګلونه ماتوي او سوځوي د دې انسانیت نه مې اوس یره پیدا شوې مننه او هر څوک د باچاهۍ دپاره بل وژنې لګیا دی هر څوک د باچاهۍ دپاره بل وژنې لګیا دی توبه د سلطنت نه مې اوس یره پیدا شوې مننه او منم تاسو کې مینه سادگی او صداقت منم تاسو کې مینه سادگی او صداقت بابا د صداقت نه مې اوس یره پیدا شوې مننه منم تاسو کې مینه سادگی او صداقت بابا د صداقت نه مې اوس یره پیدا شوې دغه غزل چې کړي په منبر د جهنم او د سزا خبرې کړي په منبر د جهنم او د سزا خبرې ما اورېدلې دي د خپل کلي ملا خبرې مننه کړي په منبر د جهنم او د سزا خبرې ما اورېدلې دي د خپل کلي ملا خبرې چې حق پټي جهنمي دي کتابي وینا ده بیا خلک چې حق پټي جهنمي دی کتابي وینا ده بیا خلک ولې پټوي د مصطفی خبرې ورشه ریباره یار ته دا صفا ووایا ورشه ریباره یار ته دا صفا ووایا زمانه نه کیږي بل چاته ښکلې ستا خبرې مننه او ماته عزت غیرت پښتو ماته اسلام مخایا ماته عزت غیرت پښتو ماته اسلام مخایا زما بابا کلی مونږ ته تل له کربلا خبرې مننه او مورې زه نه وځم مورې یریږمه زه نه وځم د کوره بهر مورې یریږمه زه نه وځم د کوره بهر کولې دلته یو سړي د به و بلا خبرې مننه مورې یریږمه زه نه وځم د کوره بهر کولې دلته یو سړي د به و بلا خبرې
او جوړستا په کامیابۍ دا زمانه نه ده خوشحاله جوړستا په کامیابۍ دا زمانه نه ده خوشحاله ای ستا د ناکامۍ کولې بیا یو چا خبرې مننه او وقاسه د ماکه کې 15 بچي مړه شوي وقاسه د ماکه کې 15 بچي مړه شوي دا ځکه یې کولې په جړا جړا خبرې او ترنم زړه مې کچشي او جړا راشي زړه مې کچشي او جړا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي زړه مې کچشي او جړا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي هر چال ژوند غواړو سره د دغې 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 غمونه ټول غمونه ټول په پښتونخوا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي ستا تکلیفونه د په ما 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 راشي زما اخترې زما اخترې د پتا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي ورته د مینې چې اظهار کوما 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 ګور پیریان ګور پیریان مې پاشنا راشي مال پزان پورې خندا راشي مالا پزان پورې خندا راشي بلها خواږه د په پیالې کې ساقي 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 کېدی شي خواله کېدی شي خواله د ملا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي د دې کندرا باوزو بچیا 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 چې د سعودي
چې د سعودي نه د بابا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي د مینانو زړونه وپاروي د مینانو زړونه وپاروي د مینانو زړونه وپاروي د مینانو زړونه وپاروي ورله چې مخې ورلا چې مخې له لیلا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي ستا د کوڅې نه چې وزم وقاسا 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 قسم په خدای قسم په خدای مال جړا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي زړه مې کچ شي او جړا راشي مال پزان پورې خندا راشي مال پزان پورې خندا راشي ډېره مننه ډېره مننه ډېر ښه دی زبردست وقاص صاحب ډېره زیاته مننه او ډېر خوند خو ترې واخیستو او انشاءالله چې دا ترنم به زموږ دا کتونکي هم ډېر خوښ کړي ځکه چې ستاسو په اواز کې ځان له یو جادو دی نو ستاسو ډېره زیاته مننه کو یار چې موږ له خو دومره د خپل وخت نه وخت راکو الله مو ښه ده خوشحاله لره ملګرو دا زموږ سره د دیوانه بابا د کلي وقاص بونیری چې تاسو واورېدو او الله دې کړي چې دا غزل د ترنم ستاسو خوښ شي د بلې خپرونې پورې خپل رول له اجازت راکړئ د لوی الله په امان